أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة أولنا سپارہ آیت نمبر 124. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی وَإِذِ ابْتَلَى یاد کیا وقت چې ازمیخ کې واچو ابراهیم علیہ السلام ربه رب داغه بکلمات په یو څو خبرو سره، یعنی الله تعالی د ابراهیم علیہ السلام په یو څو کارونو سره امتحان وکړو. نو فاتمهن هغه ټولې خبرې پوره کړې، یعنی ټولو کې کامیاب شو، ټولې سرته ورسولې. قال او فرمایل ورته الله تعالی انی جاعلک، بېشکه زه جوړونکی یم تا لره، للناس دپاره د خلکو امام پیشوا مقتدا ته وي. قال او فرمایل ورته ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی، زما په اولاد کې هم دا پیشوایت اقتدا دا پکې قائم وساتئ. نو قال الله تو فرمایل لا ینالو، نه به حاصلېږي عهدي زما دا وعده ظالمین ظالمانو ته، یعنی که ستا اولاد کې یو زمانه باغیان وي د هغې سره به نه وي دا وعده. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ یاد کې وخت چې مونږ جوړ کړل بیت الله شریف مثابة للناس د عبادت ځای دپاره د خلکو، وامنا او د امن ځای، واتخذوا ونیوی من مقام ابراهیم مقام د ابراهیم علیه السلام مصلی د مونځ ځای. مقام ابراهیم چې کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام هغه ګټه پرته ده او هغې باندې به ولاړو، خانه کعبه به یې جوړوله، نو هلته کې یو ګمبد جوړ دی، هغه ځای ته اوس مقام ابراهیم ویل کېږي. د طواف نه وروستو 2 رکعاته هلته کول دا سنت دي یا واجب دي. واحدنا الی ابراهیم، مونږ حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته، و اسماعیل علیه السلام ته، ان طاهرا دا چې پاک کې بیت یې زما دا کور، للطائفین دپاره طواف کوونکو، والعاکفین او د اعتکاف کوونکو، والرکع او د رکوع کوونکو دپاره، السجود د سجده کوونکو دپاره. وَإِذْ قال ابراهیم یاد کې وخت چې ابراهیم علیه السلام رب اجعل ای رب وګرځئ هذا بلدن دا کور، یعنی دا خار دا چې کوم دی د مکې ده، آمنا د امن ځای، وارزق اهله ورکې د دې اوسېدونکو ته من الثمرات میوه رزق ورته ورکې خو د میوو، من آمن منهم چا چې ایمان راوړی دی د دوی نه، بالله په الله باندې، والیوم الاخر یا په ورځ د آخرت باندې. قال او فرمایل ورته الله تعالی ومن کفر چا چې کفر وکړو، نو فامتعه قلیلا پس زه به هغه ته دنیا کې لږه فایده ورکړم، ثم اضطره بیا به یې راکاږم الی عذاب النار د جهنم اور ته، یعنې بیا به یې جهنم ته ورچوم. وبئس المصیر او ډېر بد ځای د واپسۍ دی. وَإِذْ يَرْفَعُ یاد کې وخت چې پورته کړلو ابراهیم القواعد ابراهیم علیه السلام بنیادونه د خانه کعبې، من البیت د کعبې، و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام، ربنا وی ای رب زمونږه تقبل منا قبول کې زمونږ د عمل، انک انت السمیع العلیم بېشکه ته اورېدونکی پوه ذات یې. ربنا ای رب زمونږه وجعلنا وګرځوې مونږه مسلمین حکم منونکي لکه د خپل ځان، ومن ذریتنا زموږ په اولاد کې امتا یوه ډله مسلمتا لک خپل حکم منونکي فرمان بردار خپله، وارنا او موږ ته وښیې مناسکنا زموږ د عبادت کارونه، یعنی مناسک حج د حج طریقې چې ورته ویل کېږي، وتب علینا توبه قبوله کړې زمونږه، انک بېشکه ته چې انت التواب الرحیم ته توبه قبلونکې او رحم کوونکې. ربنا ای رب زمونږه وبعث فیهم اولیږي په دوی کې رسولا منهم رسول د دوی نه، یتلو علیهم چې لولي په هغوی باندې آیاتک ستا آیتونه ستا احکامات، ویعلمهم الکتاب او هغوی ته تعلیم ورکړي د کتاب، والحکمت او د پوهې د دانایۍ خبرې، ویزکیهم او هغوی پاک کړي د ګناهونو نه، انک بېشکه ته چې انت العزیز تو زورور ذات الحکیم حکمت والا ذات. صدق الله مولانا العظیم.